کا دا ټولنه جوړه کا او دا احساس پکې پیدا کړي چې د خپلې پښتو خدمت پکار دی د دې د ودې او د ترقۍ لپاره څه تدبیرونه پکار دي او دا د حمزه بابا خبره ده چې واپس جوړ او د بخت د پښتنو راغلی دی دا شوق چې په زلمو کې د پښتو راغلی دی رنگ رنگ ګلونه راغلل د پښتو ادب پچول اوس وخت یې له سترګو غړېدو راغلی ډېرو ګرانو مونږه به هله درانه یو مونږ به هله عزتمند یو مونږ به هله ښاغلي او سپېڅلي یو چې مونږه د خپلې پښتو ژبې خدمت وکړو او خپله پښتو راټینګو ډېر ملګري به تاسو کې داسې وي چې په دې سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې به کار کوي تاسو به اکثر په مشاهده کې دا راغلي چې هلته کې کم سامان هم تا ته په دکان کې ملاویږي که دوایي ملاویږي د هغې هغه طریقې استعمال هغه هر څه چې وي نو هغه په عربۍ کې وي بلکې د هغه ملکونو هغه درآمد چې کېږي هغه ملکونو نه چې کوم سامان راغواړي د هغوی سره یې شرط دا وي چې مونږ ته به د دې دوایي یا د دې څیز استعمال چې کوم دی هغه طریقې کار چې کوم دی هغه به په عربۍ کې لیکئ خو مونږه د افسوس خبره دا ده چې خپلې پښتو سره مو شوق نشته ما چې د دې خوږه خوړې دا کتاب مرتب کړو زه ډېر افسوس کوم ما ته د دې خوړې ډېرو ملګرو دا خبره کړې وه چې یاره دا که د اردو کې کړی وی نو ډېره به ښه وه اوس تاسو خپله سوچ وکئ چې مونږه یو پښتون ورور ته د واده کارډ بلنه دا یا په اردو کې لیکو یا په انګریزۍ کې اوس که د یو 12م پاس الګ پښتون ته ووایي چې ډیپټي کمیشنر ته درخواست ولیکه په اردو کې نو شاید چې دی به ونشي لیکلی خو لیکن خبره به د اردو کوي مثلا نو ما سره یو خبره کومه تاسو وخت خلمه خفه نه شئ په دې سعودي عرب کې مونږ سره ما چې په کار کولو نو ما سره یو پنجابی و راجا جهانګیري نوم و نو مونږ به خپلو کې هغه اردو کې خبرې کولې ځکه چې هغه پنجابی و زه پښتون وم نو زه په پنجابۍ نه پوهېدم هغه په پښتو نه پوهېدو نو د رابطې لپاره مو د اردو دا ژبه استعمالوله نو ما سره یو ځلې په ټرک کې زه چونکې هم ډرایور وم نو ټرک کې راسره د کرک یو خټک ملګری ناست نو ما ورسره پښتو کې خبرې کولې نو ما ته یار ارون بھائی پڑھے لکھے بندے ہو یار کیا دوزخ کی زبان میں بات کر رہے ہو ما ہوتا اگر ٹائم کے سونے چلک مخ کے لاڑ نو ما ہوتا ہے جہانگیر بھائی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ دنیا کے بہترین مسلمان جو ہے وہ اٹک کے پار پھنستے ہیں پختون ہاں یار میں اب بھی تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے بہترین مسلمان ہے پختون میں اچھا یہ بتاؤ کہ جب اچھے مسلمان ہیں تو مسلمانوں نے کدھر جانا ہے وہ جنت میں جائیں گے نماوی جی اچھا جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہ پشتو ہی بولیں گے نا جنت میں تو پشتو جنت کی زبان بن گئی جی ہاں میں نے کہا یار یہ آپ کے سکھ برادری جو ہے یہ کون سی زبان بول رہے ہیں یہ پنجابی اور یہ ہے کافر ہاں میں یہ جو دوزخ میں جائیں گے تو میں ماں ہوتے جی پوچھتی کہ پھر تو دوزخ کی زبان پنجابی ہو گئی خطک زندہ باد خطک دیا باد خطک زندہ باد حمزه بابا چې وایي چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم او سوچ راغونډ په یو مرکز نه کم هرې تپې ته د جرګو سره ځم نو خبره داسې ده چې مونږ ته پکار دا ده چې خپله پښتو راټینګه کړو خپله پښتو وپالو خپله پښتو ګوره دا اته صاحب اکثر دا خبره کوي چې پښتو ویلې کېږي نه پښتو یعنی کولی شي څوک هم تا ته دا ونه وایي چې مړه پرېږده یار تا کې خوړه پنجابي نه وه تا کې خوړه اردو نه وه تا کې انګریزي نه وه خو تا ته به دا خبره ضرور کوي چې تا کې پښتو نه وه ځکه چې پښتو ژبه نه ده دا د یو دستور د کلتور نوم دی یو ثقافت دی د پیدا کېدو نه واله تر مرګه پورې چې مونږ دا څه کوو دې ته پښتون ثقافت وایي او پښتون ثقافت جرلی چې دي دا ډېرې مضبوطې دي که اغیار هر څومره کوشش وکړي خو د حیران خټک غوندې او د فطرت ته غوندې زلمي به پیدا کېږي او دا پښتو به انشاءالله هغوی درنۍ هغوی به خوږه کوي دا تاسو یو سوچ وکړئ یو انګریز ته ووایه چې انګریزۍ کې خط ولیکه نو هغه به تا ته دا ونه وایي چې یاره افسوس دا دی یار چې ما ته انګریزي نه راځي خو پښتون بدقسمته کام دی چې دی به تا ته ګوره نیغ په نیغه وایي چې ما ته خو پښتو نه راځي خو هلکه ته د پښتنې مور نه پیدا یې د هغې په غېږ کې د پښتو ویلي بار د په ګاونډ کې پښتو ویلي په بازار کې پښتو وی دکاندار نو سودا په پښتو کې اخلي